ترکیه غواړي د خپل راتلونکي ماموریت په اړه طالبانو سره خبرې وکړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان له قوله خبر ورکړی چې دغه هیواد غواړي د خپل راتلونکي ماموریت په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي. اردوغان ټینګار کړی دی چې د ناتو ځواکونو تر وتلو وروسته د کابل هوایي ډګر د امنیت وړاندیز ورکړی دی او اوس مهال دوی دغه ډګر د امنیت په اړه له امریکا سره په خبرو بوخت دي. باید ویل شي چې د ترکیه ولسمشر داسې مهال د خپل راتلونکي ماموریت په هکله طالبانو سره د خبر ورکوي چې طالبانو د ترکیه ځواکونو د پاتې کېدو په هکله توند غبرګون ښودلی و او خبرداری ورکړی و چې که ترکیه ځواکونه د افغانستان اشغال ته دوام ورکړي افغان ولس به یې پر وړاندې ودرېږي.